السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټولو د اختر مبارک سي. الله تعالی مې عبادتونه قبول کړه. د خوست درنو ځوانانو او میلمه پال ولسه د تاسې په لیدو باندې موږ ته ډېره غټه خوشحالي حاصله سوه چې نن په ډېر اطمینان سره په زرګونو نه بلکې په لسګونو زره انسانان سره راغونډ سوي او د خوشحالۍ په فضا کې اختر لمانځي. دا ډېره لویه خوشحالي ده. تاسې ټولو ته دې مبارک وي. الحمدلله نن په ټول افغانستان کې نن د اختر درېیمه ورځ ده. اوس پای ته رسیږي. د افغانستان په 400 ولایتو کې په 400 ولسوالیو کې او په زرګونو کلیو او قریو کې یوه بد امنیتي پیښه نه لرو. دا ډېره لویه خوشحالي ده. له 40 کاله وروسته په افغانستان کې یوه داسې واکمني راغلې ده چې الحمدلله د هېواد هر وګړی، هغه که هر څوک وي، هغه که هر قوم وي، هغه که د هر مسلک خاوند وي، هغه د خوشحالۍ احساس کوي، هغه د ورورۍ احساس کوي، هغه د امن احساس کوي. الله تعالی دې دا خوشحالي او د امن له موږ تاسې نه اخلي. ورونو، اوس د دې وخت را رسېدلی چې هغه پردي فکرونه، هغه ډلبازۍ، هغه قوم پرستۍ، هغه تعصبونه، هغه ټول شاته واچوو او ټول تر یوه قیادت لاندې، تر یوه بیرغ لاندې لکه څنګه چې متحد یو همداسې متحد پاتې سو. کله چې موږ تاسې متحد یو او داسې امن و امان وي لکه دا اوس چې ده، دا خپله د افغانستان د ترقۍ زیری راکوي، دا خپله د افغانستان د آبادۍ زیری راکوي، دا خپله د افغانستان د پرمختګ زیری راکوي. نن الحمدلله موږ تاسې یو داسې حکومت لرو چې د دنیا په هر کونج کې څوک بندیانو د هغوی پوښتنه کیږي. دا نن زما ورځ په دې تېره شوه چې څنګه موږ خپل 120 کسه افغانان چې د سوډان په جنګ کې ګیر دي هغه په محفوظ شکل راوباسو. موږ تقریبا په تېرو لنډو وختو کې په زرګونو خپل بندیان د پاکستان له بندیخانو نه راخلاص کړو، د ایران له بندیخانو نه راخلاص کړو، له ترکیې نه راخلاص کړو، په سوونو بندیان هم له سعودي نه راواړول. دا د خدای تعالی لوی احسان ده چې د تاسې د پوښتنې څوک پیدا سو. د افغانستان اوسنی سیاست دا د هیچا تر تاثیر لاندې نه ده. دا خپل سیاست ده، خپل اسلامي سیاست ده، په خپل کور کې جوړیږي، د خپل قیادت په لارښوونه باندې په مخ وړل کیږي. افغانستان نن یو متوازن سیاست غوره کړی، یو اقتصاد محوره پالیسي په مخ بیایي تر څو دا هېواد له 40 کاله 45 کاله ناخوالو وروسته د آبادۍ په لور، د خیرخواهۍ په لور، د کامیابۍ په لور، د سیالۍ په لور قدمونه واخلي. او په دې برخه کې الحمدلله موږ ډېر ښه روان یو. دنیا ته هم دا پیغام ورکوو چې راسئ د موږ ځوانان وګورئ، د موږ ولسونه وګورئ، د موږ امن وګورئ، د موږ ترقي وګورئ، د موږ اقتصاد وګورئ چې الحمدلله په خپلو بنیادونو باندې ورځ په ورځ درېږي. د تاسې له ولولو نه، د تاسې له مینې نه، د تاسې له میلمه پالنې نه بیا هم مننه کوم. الله تعالی د هر وخت موږ تاسې په خوشحالۍ سره یو ځای کړي. نور د ماښام د لمانځه وخت دی، د تاسې وخت نه اخلو. واخر دعوانا ان الحمدلله.